Hello dear students and welcome to English by Pashto channel. I'm Ahmed Hasred, your English language coach. We've studied 10 tenses so far, for present and for past tenses, 2 future tenses as well. And in today's lesson, we are gonna learn future perfect tense. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې تر اوسه پورې د انګلیسي ژبې 10 زمانې زده کړې. نن راځو د همدې درسونو په ادامه کې د انګلیسي ژبې 11مه زمانه زده کوو. نو هیله لرم چې درس تر پایه پورې راسره پاتې شئ. راځو د درس پر لوري. Future perfect tense راتلونکي مکمله زمانه. راځو اول یې تعریف کوو، بیا یې ساختمان یا جوړښت زده کوو او بیا مثالونه ورباندې لیکو. Future perfect tense expresses an action or activity that will start and complete before another action in the future. راتلونکي مکمله زمانه هغه عمل څرګندوي چې شروع او ختم بشي په راتلونکي وخت کې مخکې له دې چې یو بل کار یا عمل واقع شي یا پیښ شي. The structure of future perfect tense د راتلونکي مکمله زمانې جوړښت یا ساختمان subject plus will have plus third form of the verb plus object. Let's write some examples. راځو یو څو مثالونه لیکو. We will have finished the lesson before we leave. موږ به درس خلاص کړی وي مخکې چې لاړ شو. که چیرې دا جملې ته موږ ښه ځیر شو We will have finished the lesson. موږ به درس خلاص کړی وي before we leave مخکې چې موږ لاړ شو. نو دلته داسې معلومیږي چې مخکې له دې نه چې موږ ځو زموږ درس به خلاص شوی وي. یا په بل عبارت کې زموږ درس ویل به په آینده وخت کې شروع او ختم شوی به وي مخکې چې یو بل کار یا عمل سرته ورسیږي. یعنی مخکې له دې نه چې موږ ځو زموږ درس ویل به شروع او ختم شوی وي. بل مثال You will have already graduated when you decide to get married. ته به وختي لا فارغ شوی یې کله چې د واده کولو تصمیم نیسې. یعنی مخکې له دې نه چې ته د واده کولو تصمیم یا فیصله کوې ته به هغه وخت وختي لا د مکتب یا پوهنتون یا هر ځای چې وي فارغ شوی به یې. دلته اول عمل یا کار یا اکشن چې ستا فراغت دی هغه به وختي لا ختم شوی وي مخکې له دې نه چې یو بل کار یا حالت یا عمل واقع شي مخکې له دې نه چې ته د واده کولو تصمیم ونیسې. بل مثال The thief will have escaped from the jail when the police arrives. غل به د زندان یا بندیخانې څخه تښتېدلی وي کله چې پولیس را رسیږي. نو دلته دا معلومیږي چې د غل د تښتېدو هڅه یا کار په راتلونکي کې به شروع شي او په راتلونکي کې به ختم شي مخکې له دې نه چې پولیس را رسیږي. کله چې پولیس راځي غل به وختي لا تښتېدلی وي او په بازار کې خپل چکرونه وهي. نو موږ راتلونکي مکمله زمانه هغه مهال استعمالوو کله چې غواړو یو چاته ووایو یا یو داسې عمل یا کار ته اشاره وکړو چې په راتلونکي وخت کې به شروع او ختم شي مخکې له دې نه چې یو بل کار یا عمل واقع شي. بل مثال They will have already bought a gift for me when I win the match. دوی به زما لپاره د وخته لا تحفه رانیولې وي کله چې زه لوبه ګټم. یعنی مخکې زما د لوبې د ګټلو څخه دوی به تحفه ماته رانیولې وي. اوس نو که چیرې دا جملې ته ځیر شو د دوو برخو څخه جوړ شوی دی. They will have already bought a gift for me دا اوله برخه When I win the match دا دوهمه برخه. نو په یاد مو وي چې د جملې دوهمه برخه باید په simple present tense باندې جوړ وي. اوس که چیرې وغواړو جمله منفي یا سوالیه کړو د همیشه په څیر کومکي فعل مخته not ور اضافه کوو جمله به منفي سي او که وغواړو جمله سوالیه کړو کومکي فعل د جملې سر ته راوړو. مثلا I will have eaten the food when you come. ما به ډوډۍ خوړلې وي کله چې ته راځې. که چیرې وغواړو منفي کړو I will not have eaten the food when you come. ما به ډوډۍ خوړلې نه وي کله چې ته راځې. او که چیرې وغواړو سوالیه کړو Will I have eaten the food when you come. آیا ما به ډوډۍ خوړلې وي کله چې ته راځې. لکه څرنګه چې د دې زمانې یو کومکي فعل دی نو will have د ټولو ضمایرو یا سبجکټونو سره استعمالیدای شي لکه he, she, it, I, they, you, we او نور ټول. Note, the future perfect tense with for talks about the duration of an action or situation that will start and complete before another action or time in the future.
یادونه که چیرې موږ د راتلونکي مکمل زمانې سره فور استعمال کړو نو د یو کار یا عمل د جریان وخت راته څرګندوي مخکې له دې نه چې یو بل کار یا عمل واقع شي یا سرته ورسیږي مثلا I will have lived in Pakistan for 20 years when I go to Kabul یعنی زه به په پاکستان کې د 20 کالو په موده ژوند کوم مخکې له دې نه چې کابل ته لاړ شم نو دلته موږ د یو کار یا عمل د جریان موده وښودل چې دومره وخت به په راتلونکي کې جریان ولري مخکې له دې نه چې دوهم کار یا عمل پیښ سي یا واقع شي بل مثال She will have waited for 20 hours in the bus station when her mother arrives دا به د بس په سټیشن کې د 10 ساعتونو په موده انتظار کوي کله چې د دې مور را رسیږي یعنی د دې انتظار 10 ساعته به په راتلونکي کې جریان لري بیا به د دې مور را رسیږي بیا به دوهم عمل یا اکشن سرته رسیږي اوس که چیرې جمله منفي کړو she won't یا she will not have waited for 10 hours when her mother arrives دا به د 10 ساعتونو په موده انتظار نه کوي کله چې مور یې را رسیږي اوس که چیرې جمله سوالیه کړو will she have waited for 10 hours when her mother arrives آیا دا به د 10 ساعتونو په موده انتظار کوي کله چې مور یې را رسیږي یادونه لکه څرنګه چې تاسې وینئ ځینې کتابونو کې د 4 راتلونکي زمانو په ساختمان یا سټرکچر کې د ویل ترڅنګ شل هم لیکلی وي او ما د دې زمانو په سټرکچر کې شل نه دی لیکلی پوهیږئ ولې دا ځکه چې اوس مهال په انګلیسي ژبه کې شل استعمال نه لري که چیرې هم استعمالیږي هغه به هم په پخوانیو کتابونو کې وي اوس مهال په انګلیسي ژبه کې ویل کومکي فعل د ټولو سبجیکټونو لپاره استعمالیږي ملګرو د نن درس په همدې ځای پای ته رسو که چیرې کومه پوښتنه یا نظریه لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې راته ولیکئ د ویډیو لایک مو هیر نشي او که چیرې زموږ چینل ته نوی راغلی یاست سبسکرایب مو هیر نشي تر یو نوی درس په خدای جل جلاله مو سپارم Tell me what's wrong and